أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. در سورة بقره 275 نمبر آیت مبارکہ صحیحہ تلاوت شوا. الذین حق کسان یاکلون الربا چی خوری سود لرا لا یقومون دوی بن پاسیگی د قبروننا الا کما یقوم الذی مگرو لکا چی پاسیگی آغا کس یتخبطه الشیطانو چی گڑوڑ کلیوی آغا لرا شیطانو من المسید وجید لیونتومنا من المسی یادن خطلنا ذالک بأنهم دا حالتو پا دی وجہ سرشو قالو چی یقنن دی ویلا انما البیعو چی یقنن بیع سوداگری مثل الربا پشانو د سودا وحل الله البیع او حلال کړی دا الله بیع سوداگری لرا وحرم الربا او حرام کړی د سود لرا. فمن جاءه موعظة من ربی پس اغسو کو چراغ اغتا نصیحتو د طرفا طرف داغنا فانتهانو منشو فله ما سلفا نوی بعد د پارا اغسو چی مخی کڑی وی فله ما سلفا یای ور کڑی وی و امره الى الله او کار دو سپارل شوه ده الله تا. ومن عاد سو کو چراو گرده دو سوتا اولئک اصحاب النار نو دا کسان اور والدی هم فیها خالدون دی با پدی کی ہمیشہ وی. وسا پوری مسئلہ د انفاق شروع وا چی دیتے احسان وے وسو د ظالمانو حالو چی آغیتا سودخوارو لکیگی نو مخ کی د احسان بیانو نو دلتا د ظلم ردو اغوشو او یا ایوہ الذین آمنو پدی کی با عدل اغا ذکر کیا انفاق ان کی دا احسان والدی سودخوارو دا ظالمان دی او بیع او شراء والا دا عادلان دی. د دې آیتو د مخک سره ربط او مناسبت داره. مخکی آیت کی انفاق فی سبیل اللہ تا ترغیبات و ذکر شو وسو د حرام مالو د ګټلو نه منع کړي په طریقې د سود سره. زکا یو انسان چې را لګي خبیث مال اغه لګي نو پدې کې څه فائدہ پکې نشته ده. دویمو مناسبت د مخ کې سره دار
چې انفاق دا سبب د برکت دی، یعنی د مال د لګولو د وجه نه چې د الله د رضا دپاره مال ولګولی شي، دا سبب د برکت دی، مال هغه ورسره زیاتیږي. او سود دا سبب د بې برکتۍ دی، په دې سره مال هغه کمیږي. یمحق الله الربا ختموي الله مال د سود لرا، ويربي صدقات او ډیروي صدقو لرا، والله لا يحب كل كفار اثیم. الله مینا نه کې دا ډیر ناشکرا اثیم او ډیر ګناهګار سره. اللهم قوینا فی رضاک واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. امامات هم دعا وکړي، ډاکټر اسرار ته هم دعا وکړي، نور څومره بیماران دي ټولو ته دعا وکړي، الله صحت کامله ورکړي، بیماری الله په صحت باندې بدله کړي، چا حاجتونه دیني دنیا الله تعالی